بعد له پیروزي امارات اسلامي نه په بلخ ولایتو کې د برېښنا په هغه کې برخه کې ډېر کارونه سوي دي. یو سب استیشن د چمتال نمونه په افغانستان کې اولین سب استیشن ده چې بعد له پیروزي د امارات اسلامي او د افغاني انجینرانو په هغه باندې ملاتړ باندې د هغوی په لاس باندې دا سب استیشن بهره برداري ته سپارل شوی. دا نوي تجهیزات نه وو بلکې زاړه تجهیزات سو. درې څلور ولایتونه دلته را انتقال سول او هغه سب استیشن منګه په خپله هغه فعال او بهره برداري ته اوس عملا د چمتال خلک هغه انرژي نه سره استفاده کوي. او همدارنګه چې رئیس صاحب د جراوي په خپلو بیانو کې ویلې چې سترې یعنې باسازي پروژې دلته تولیدي باسازي پروژې روانې دي. زموږ عملا اوس په اصلاحاتي بخش کې په 20 پروژو باندې په بلخ کې ستا کار روان ده او په ډېر نږدې وختو کې په 26 نورو پروژو باندې هم کار روان ده. همدا رقم په چمتال کې په چاربولا کې د بلخ په اطرافو کې هغه پروژې چې زموږ شپږ ته وي د هغې د هغه په تعویض په هغه باندې شلو باندې کار هم روان ده. تقریبا 42 پای ترانسفارمره چې مخکې د یو اندازه کار سوی او نهایي کار به انشاءالله چې په دا ډېرو نږدې ورځو کې به ختم سي او هغه پروژه به هم بهره برداري ته وسپارل سي. نو په بلخ ولایت کې تقریبا موږ 1,90,000 مشتریان لرو چې د 1,90,000 مشتریان څخه 1,93,000 دا هغه رهایشي دي او نور تقریبا تجارتي و صنعتي او اماکن مقدسه دي چې له برق نه استفاده کوي. 9 بابا سب استیشنونه دي چې دا سب استیشنونه په مختلفه ظرفیتو باندې دي. 200 په شلو باندې 200 په لاسو باندې دي 110 په 15 په شپږو دي 110 په شپږو دي یعنی 9 بابا سب استیشنونه او یو سب استیشن چې په بلخ هغه ولایت کې هغه موجود دي.